مختلف نوع اسلحې موږ ترمیم کړي دي او د دې سره ترڅنګ 8300 مختلف نوع د اسلحو پرزجات موږ ترمیم کړي دي. شاوخوا 3040 مختلف نوع موټرانو د خپل اړوندو جسمونو دپاره اخیستل شوي دي. په 10 مختلف نوع رنګونو کې 1.5 میلیون شاوخوا متره تکه دوی ته رسیدلې ده. کورنیو چارو وزارت د لوجستیک ریاست په ټول هیواد کې اړونده جزتامونو ته چې د یونیفورم مستحق و رخت ورته رسولی دی. د لوجستیک ریاست زیاتوي د کورنیو چارو وزارت اړوند هیڅ ارګان د یونیفورم څخه نه دی بې برخې او تر دې مهاله 1.5 میلیون د یونیفورم اړوند رخ په 10 بېلابېلو رنګونو کې ویشلي دي. دغه ریاست وایي مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ټولو ارګانونو ته پر وخت د جنس رسول دي چې دا کړنه یې پر وخت ترسره کړې ده. د لوجستیک لوی ریاست لخوا د کورنیو چارو وزارت ټولو جزتمونو او ټول هغه پرسونل ته چې هغه په تشکیل کې د یونیفورم مستحق دی همغه ته یې پر وخت یونیفورم رسولی دی. تقریبا په 10 مختلف نوع رنګونو کې 1.5 میلیون شاوخوا متره تکه دوی ته رسیدلې ده. د لوجستیک ریاست په 1403 کال کې د کورنیو چارو وزارت اړونده جزتامونو ته د اړتیا مطابق د یاد ریاست له لوري د 7 میلیارده افغانیو په ارزښت 40 بېلابېلې پروژې هم پلي کړي دي. په 1403 کال کې د موږ د اړوند جزتامونو د نیازمندۍ او د دوی د غوښتنو موافقو د لوجستیک ریاست لخوا تقریبا 40 ډېرې مهمې او حیاتي پروژې تطبیق شوي دي چې تقریبا د هغې تخمیني قیمت 7 میلیارده شاوخوا کېږي. دغه ریاست وایي د دوی اړوند د کورنیو چارو وزارت ټولو ورکشاپونو له فتحې وروسته تر دې مهاله پورې 46,000 ارادې بېلابېل موټر چې تخریب شوي وه له سره بیرته جوړ کړي دي. له دې سره هممهاله 900 هغه بېلابېلې وسلې چې ترمیم ته یې اړتیا درلوده هم جوړې کړي دي. دا چې د فتح نه وروسته د تېرې ادارې لخوا په زیات تعداد وسایط او اسلحې تخریب شده موږ ته راپاتې وي نو په دې برخه کې د وسایطو په برخه کې تقریبا تر دې مهاله موږ 46,348 دانې مختلف نوع وسایط ډېر په ښه شان سره ترمیم کړي دي او همداشان ته تقریبا 900 خواوشا مختلف نوع اسلحې موږ ترمیم کړي دي او د دې سره ترڅنګ 8300 مختلف نوع د اسلحو پرزجات موږ ترمیم کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د لوجستیک ریاست د کورنیو چارو وزارت اړوند ټول هغه جزتامونه چې وسایطو ته یې اړتیا درلوده تر دې مهاله یې 3000 څخه زیات وسایط خریداري کړي تر څو اړونده ارګانونه د وسایطو له کمښت سره مخ نه شي. دا چې د کورنیو چارو وزارت یو د مهمو او کلیدي وزارتونو څخه دی چې شپه ورځ خپل خدمات په ډېر ښه شان سره خپل ولس ته وړاندې کوي او د فتح نه وروسته د کورنیو چارو وزارت زیاتره جزتمونه د وسایطو د کمښت سره مخ تو بناء د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د احکامو موافقه په مختلفو وختونو کې د 1404 کاله پورې تقریبا شاوخوا 3040 مختلف نوع موټرانو د خپل اړوندو جسمونو دپاره اخیستل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لوجستیک ریاست ټولو اړونده ارګانونو ته ډاډ ورکوي چې د اړتیا اړوند توکو په برخه کې پر وخت رسیدنه ورته کیږي تر څو کارونه یې له ځنډ سره مخ نه شي.